وما علينا إلا البلاغ المبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آیا کله چې تاسو ته په احد کې یو مصیبت در ورسېده چې یقینا تاسو د هغه دوه چنده مصیبت کفارو ته رسولی و، تاسو وویل دا له کومه راغی؟ ته ووایه دا ستاسو د نفسونو له طرفه دی، بېشکه الله په هر شي باندې ښه قادر دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. او تاسو ته چې څه مصیبت در ورسېده په هغې ورځې کې چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شولې، نو دا د الله په حکم سره وو او د دې لپاره چې هغه الله مؤمنان معلوم کړي. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. او د دې لپاره چې هغه الله هغه کسان معلوم کړي چې نفاق یې کړی دی او دوی ته وویل شو چې راځئ د الله په لار کې جنگ وکړئ یا دفاع وکړئ. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. دوی ویل کچری مونږ په جنگ پوهېدلې نو مونږ به خامخا ستاسو پیروي کړې وه. دوی په دغه ورځ کې ایمان ته د نږدې کېدو په نسبت کفر ته زیات نږدې وو. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. دوی په خپلو خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړونو کې نشته او الله په هغه څه ښه عالم دی چې دوی پټوي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هغه کسان چې د خپل ورونو په باره کې وویل او خپله له جنګ نه ناست وو، کچرې هغوی زمونږ خبره منلې وې نو نه به وجل کېدل. ته ورته ووایه نو تاسو له خپلو ځانونو نه مرګ لرې کړئ کچرې تاسو رښتیني یئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. او د الله په لاره کې پر وجل شوو کسانو باندې هیڅ کله د مړو ګمان مه کوه، بلکې هغوی ژوندي دي، د خپل رب په نس هغوی ته رزق ورکول کیږي. فرحين بما آتاهم الله من فضله. په دې حال کې چې ډېر خوشاله دي په هغه شي باندې چې الله دوی ته له خپل فضله ورکړی دی. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او د هغو کسانو په باره کې ډېر خوشحالیږي چې له دوی نه وروسته دوی پسې لا نه دي وررسېدلي، دا چې په دوی باندې هیڅ ویره نشته او نه دوی غمجن کیږي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ډېر خوشحالیږي د الله له جانبه په نعمت او فضل سره او په دې چې بېشکه الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هغه کسان چې د الله او د رسول حکم ومانه وروسته له دې چې دوی ته زخم هم رسېدلی و، په دوی کې د هغو کسانو لپاره چې نیکي کړې ده او پرهیزګاره شوي دي بیخي لوی اجر دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
دوی هغه کسان دي چې دوی ته ځینو خلکو وویل بېشکه د مکې خلک په رښتیا سره ستاسو سره د جنگ لپاره راټول شوي دي نو تاسو له هغوی نه ویریږئ. فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. نو دې خبرې د هغوی ایمان نور هم زیات کړ او ویل زمونږ لپاره الله کافي دی او هغه ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نو دوی د الله له جانبه په نعمت او فضل سره بیرته راوګرځېدل په دې حال کې چې ونه رسید دوی ته هیڅ تکلیف او دوی د الله د رضامندۍ تابع شول او الله د بیخي لوی فضل واله دی. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بېشکه هم دا خبره ده چې دغه شیطان دی چې خپل دوستان ویروي نو تاسو له هغوی نه مه ویریږئ او له ما نه ویریږئ که چیرې تاسو مؤمنان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. او تا لره د هغه کسان غمجن نه کړي چې په کفر کې یو تر بله تلوار کوي بېشکه دوی کله هم الله ته څه ضرر نشي رسولی. الله اراده لري چې د دوی لپاره په آخرت کې هیڅ برخه جوړه نه کړي او د دوی لپاره بیخي لوی عذاب دی. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بېشکه هغه کسان چې د ایمان په بدله کې کفر اخیستی دی دوی به کله هم الله ته څه ضرر ونه رسولی شي او د دوی لپاره ډېر دردونکی عذاب دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. او کافران شوي خلک د له سره دا ګمان ونه کړي چې بېشکه مونږ چې دوی ته مهلت ورکوو دا د دوی د ځانونو لپاره ډېر ښه دی. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. یقینا خبره دا ده چې مونږ دوی ته مهلت د دې لپاره ورکوو چې دوی په ګناه کې مخ په وړاندې لاړ شي او د دوی لپاره سپکونکی عذاب دی. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله لسره داسې نه دی چې مؤمنان په هغه حال باندې پرېږدي په کوم باندې چې تاسو وسیئ تر دې چې ناپاک له پاکه بیل کړي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. او الله کله هم داسې نه دی چې تاسو په غیب باندې خبر کړي او لیکن الله د خپل رسولانو له ډلې نه غوره کوي چا لره چې وغواړي. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نو په الله او د هغه په رسولانو باندې ایمان راوړئ او که چیرې تاسو ایمان راوړ او پرهیزګاره شوئ نو تاسو لپاره بیخي لوی اجر دی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. او هغه کسان چې په هغه څه سره شومتیا یعنی بخل کوي چې الله دوی ته له خپله فضله ورکړی دی دوی د له سره دا ګمان ونه کړي چې دا شومتیا کول د دوی لپاره ډېر ښه دي بلکې دا د دوی لپاره ډېر بد دي. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. زرده چې د قیامت په ورځ به دوی ته هغه شی امیل کړی شي چې په هغه سره دوی شومتیا کوله
او خاص الله لپاره د اسمانونو او ځمکې میراث دی او الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. خامخا یقینا الله د هغو خلکو خبره واورېدله چې ویل بېشکه الله فقیر دی او مونږ غنیان یو. خامخا به مونږ لیکو د دوی دا خبره او نبیانو لره د دوی ناحقه وجل او مونږ به دوی ته ووایو تاسو سخت سوځونکي عذاب وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا عذاب په سبب د هغه بد عمل دی چې ستاسو لاسونو مخکې لیږلی دی او ځکه چې یقینا الله په بندگانو هیڅ ظلم کوونکی نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. دوی هغه کسان دي چې وای بېشکه الله مونږ ته حکم کړی دی چې مونږ به په هیڅ یو پیغمبر باندې ایمان نه راوړو تر هغه پورې چې هغه مونږ ته یوه داسې قرباني راوړي چې اور یې خوري. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. ته ورته ووایه یقینا تاسو ته له ما نه مخکې رسولانو ښکاره معجزې راوړې وې او هغه شی هم چې تاسو یې وایئ بیا ولې تاسو هغوی قتل کړل که چیرې تاسو رښتیني یئ. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نو که دوی تا دروغجن وګڼي نو یقینا له تا نه مخکې هم رسولان دروغجن ګڼل شوي دي. هغوی ښکاره دلیلونه راوړي وو او واړه کتابونه او رڼا کوونکی کتاب یې راوړی وو. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هر سالرونکی د مرګ مزه سکونکی دی او یقینا هم دا خبره ده چې تاسو ته به د قیامت په ورځ ستاسو ثوابونه پوره درکړی شي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نو څوک چې له اور د جهنم نه لرې کړی شو او جنت ته داخل کړی شو نو یقینا هغه کامیاب شو او دنیایي ژوند یوازې د غولېدلو سامان دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. خامخا به تاسو په خپلو مالونو او خپلو ځانونو کې وازمیل شئ او خامخا به تاسو له هغو کسانو نه چې له تاسو نه مخکې ورته کتاب ورکړی شوی دی او له هغو کسانو نه چې مشرکان دي د خفګان ډېرې زیاتې خبرې واورئ. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. او که چیرې تاسو صبر وکړئ او پرهیزګاره شئ نو یقینا دا د همت له کارونو څخه دي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. او کله چې الله له اهل کتابونه پخه واده واخیستله چې تاسو به هرومرو خلکو ته دا کتاب بیانوئ او تاسو به دا نه پټوئ نو هغوی دا کتاب د خپلو شاګانو شاته وغورځاوه او د ده په بدل کې لږ قیمت واخیست. فبئس ما یشترون. نو بد دی هغه شی چې دوی اخلي.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تل سره ګمان مکوه په هغو خلکو باندې چې په خپلو کړو ناروا کارونو باندې خوشحالیږي او خوښوي چې په هغو نیکو کارونو وستایل شي چې دوی نه دي کړي. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نو ته د دوی په حقله له عذاب نه د خلاصي ګمان له سره مکوه او د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. او خاص د الله لپاره د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ده او الله په هر شي باندې ښه قادر دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بشکه د اسمانونو او ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او ورځې په تلو راتلو کې خامخا د خالص عقل خاوندانو لپاره ډېرې نښې دي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هغه کسان چې الله یادوي په ولاړه او ناسته او چې پراته وي په خپلو اړخونو باندې او د اسمانونو او ځمکې په پیدا کونه کې ښه فکر کوي او وایي ای زمونږ ربه تا دا عبث نه دي پیدا کړي، تا لره پاکي ده، نو ته مونږه د جهنم له اور نه بچ کړه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ای زمونږ ربه بېشکه ته چې څوک ورته داخل کړي نو یقینا تا هغه رسوا کړ او د ظالمانو لپاره هیڅ څوک مدد کوونکی نشته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ای زمونږ ربه بېشکه مونږه یو اواز کوونکی واورېده چې ایمان ته یې بلنه کوله او دا یې ویل چې په خپل رب باندې ایمان راوړئ، نو موږ ایمان راوړ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ای زمونږ ربه نو ته مونږ ته زمونږ ګناهونه وبخه او له مونږ نه زمونږ بدۍ لرې کړه او مونږ ته وفات راکړه په دې حال کې چې د نیکانو له ډلې سره یو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ای زمونږ ربه او مونږ ته هغه ثوابونه راکړه چې تا له مونږ سره د خپلو رسولانو په ژبه د هغو وعده کړې ده او د قیامت په ورځ مونږ مه رسوا کوه، بېشکه ته د وعدې مخالفت نه کوې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نو خپل رب یې دعا قبول کړه چې بېشکه زه په تاسو کې د هیڅ یو عمل کوونکي عمل نه ضایع کوم، نروي او که ښځه. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. ستاسو ځینې له ځینو نورو څخه دي، نو هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او له خپلو کورونو نه ویستل شوي دي او زما په لاره کې ورته تکلیفونه رسول شوي دي. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. او جنگونه یې کړي دي او وجل شوي دي، نو زه به خامخا ضرور لرې یعنی معاف کړم له دوی نه د دوی ګناهونه او خامخا ضرور به یې داسې جنتونو ته داخل کړم چې د هغو له لاندې ولې بهیږي. ثوابا من عند الله
والله عنده حسن الثواب. چې د الله له طرفه نه بدله ده او همدا الله دی چې له هغه سره ښه بدله ده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ای اوریدونکیا په ښارونو کې د کافرانو تلل راتلل د تا تیر نه باسي یعنی دوکه نه کړي. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دا ډیره لږه فایده ده بیا د هغو اوسېدنځی جهنم دی او هغه بده استوګنه ده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. خو هغه کسان چې له خپل رب نه ویریدل د هغوی لپاره داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې دوی به په هغو کې همیشه وي چې د الله له طرف نه میلمستیا ده او هغه څه چې له الله سره دي هغه د نیکانو خلقو لپاره ډیر غوره دي. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. او بېشکه ځینې له اهل کتابو څخه خامخا هغه څوک دي چې په الله ایمان راوړي او په هغه کتاب چې تاسو ته نازل کړی شوی دی او په هغو کتابونو چې دوی ته نازل کړی شوي دي چې الله ته عاجزي کوونکي دي د الله د آیاتونو په بدل کې لږ قیمت نه اخلي. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. دغه کسان چې دي د دوی لپاره د خپل رب په نيز د دوی اجر دی بېشکه الله ډیر ژر حساب کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو صبر کوئ او په صبر ټینګ اوسئ او په سرحدي مورچو کې محکم اوسئ او له الله نه ویریږئ لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. وما علينا